علماو یو واقع لیکلې ده، و یو سړی و غریب غوندې غره ته به تلو، لرګي به یې کول، آب یې راوړه او بیا به یې خرڅول. په غره کې یو د جناتو کې یو قسم چې دی د دیوانو دی. نو یو دیو په دې غره کې ورته ملاو شو، ورته یې لکه څه کوې؟ وی صاحب لرګي کوم، دا وړم بیا خرڅو. دیو ورته وایي چې ښه ده داسې چل دی چې راشه ما سره یو غر دی، د هغې لرګي وړه او خرڅوی او زما او ستا به یارانه وي. بس چې راشې زه او ته به یو ساعت مجلس سره کوو، بیا لرګي وړه او بیا خرڅ. سړی بوتلو د چندړو غر ته. چندړ به ګویا عزیزانو تاسو لیدلی یا نه، او ډېر بهترین لرګی په دنیا د خدای کې داسې خوشبویه شی به دې بل نه یې لیدلی لکه د چندړو لښتې چې بوی. ما سره یو کونټای چا را کړې ده، د چندړو کونټای ده داسې، د لاس چې وله داسې وروړې نو ټوله ورځ به دې بیا د لاس نه بوی. تاسو خیال راک. نو د چندړو یو بهترین لرګی دی چې د الله په خصوصي مهربانۍ پیدا شوی دی او عام طور په دې غرونو کې. د دیو د هغه سړي اشنایي شوه، سړی به تلو، دیو سره به یې څه ساعت نیم مجلس وکړو، بیا به یې د چندړو لرګي راوړه او خرڅول دی. لوی مالدار شو. چې لوی مالدار شو نو څو ورځې دا سړی بیمار شو، غره ته لاړو. چې غره ته لاړو دیو خیال وکړو چې دا زما یار نه راځي، راته ښکاري چې بیمار دی، اوس یې کور ماته نه دی معلوم. خو زه پاس نه به وګورم د شپې چې کم کور کې ډیوه بلیږي، نو هغه کور کې پخوا به ډیوه هغه کور کې بلیده چې کم کور کې به بیمار و. هر کور کې ډیوې چېرته بلیدې یا ټوله شپه ډیوې چا بلولې، او کم کور کې به بیمار و نو هغه ته به ډیوه بلید. پاس نه یې کتري یو کور کې نری غوندې رڼا ختن را روان شوی دی چې راغلی مغه د یار کور یو. اواز یې کړی چې ورته چا د غره اشنا دی راغلی دی ستا تپوس ته. ښه ده جي دننه راشه. د انسان په شکل کې دی او په کټ ورسره کېناستو، څنګه یې ښه یې جوړې. دا سړی ورته وایي دې دیو ته چې دې کټ نه لږ ته په دې بل کټ کېنه، تا نه ماله بوی راځي. هغه ویل ډېره ښه ده. نو بل کټ کې کېناستو، یو ساعت او لاړو. څو ورځې پس چې دا سړی جوړ شو او غره ته ورغی، دیو ورته ویل ښه شوې؟ ویل او صاحب جوړ شوم، او ستا هم ډېره مهرباني پوښتنې ته راغلی. ویل ښه. ویل ښه ده داسې چل وکړه چې لرګوله خو راغلی او تبر در سره دی، خو اول به په دې تبر ما په دې سر وهي، این رستو به لرګي کېني، اوس دې زیر و زبر کو. هغه ورته ویل ته زما دوست یې، اشنا مې، څنګه دې په تبر ووهم؟ هغه ویل که ځان دې روغ پکاري، خو فورا ما په دې سر په تبر ووه کینی بس کار دې خراب دی. دړه کې دا خیال کړی چې زه روزانه به څه مینتې کې، خو ځان تې خلاص کا. بس تبر یې وله را پرېښی دی او په دا سر یې چې والی سر یې دوه منځه شوی دی. هغه بیا سر داسې نیولی دی او ده ته یې ویل ځه اوس لرګي کوه. تلی دی دیو چېرته لس شل ورځې سر یې ټیک شوی دی. چې ټیک شوی دی نو دې سړي خو دا خیال کړی چې زه تې خلاص شو او غر دې خپل شو، چې بیا دی ورغلی دی خو به روزانه تلو راتلو، لرګي به یې کول را کول، چې راوتی دی وله چې کتلي اوهو جوړ شوې. هغه ویل وګوره زخم د تبر څنګه شو؟ ویلې دا خو بلکل ورغی او ټیک شو. ویل ښه اشنا خبره واوره، ستا د تبر زخم ورغی او جوړ شو، خو زه چې ستا کور ته درغلی وم تپوس له او تا وویل چې ما نه بیرته کېنه، تا نه ماله بوی راځي، هغه زخم مې په زړه کې والله که جوړېږي، هله همغسې تازه دی. بس همغه تبر یې ترې اخیستی دی او دې ګردن ته یې ورته نیولی دی او دا سر یې ترې هلته لړه کړی، چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک دوستي وکړي یا تا سره څوک تعلق وساتي. دوست ته څوک دا وایي چې تا نه ماله بوی راځي. دوست خو دا معنی چې
ایو شاعر وایي چې کومه خوشبوئی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوئی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوئی د عطاري د عطرو نشته. زما د محبوب د خولې بوی چې دی په خدای قسم که داسې بوی د عطاري په ټول دکان کې تاسو خیال راغی نو هغه ورته وایي چې ته د دې قابل نه یې چې تا سره څوک تعلق وساتي یا تا سره څوک دوستي وکړي. نو زما عزیزانو د حدیث مقصد او غرض دا دی چې د ژبې زخم دا د لاس د ضرب نه لکها درجې اوچت. دغه وجه ده چې حدیث کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې ښه مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس نه بل چاته ضرر ونه رسي. نو الله دې زمونږ ژبې داسې کي چې څنګه پیغمبر ویلي دي او پیدا کړی دی الله انسان ابوالجن پلار د پیریانو دغه خالص لمبې د اور نه. نو انسان الله پیدا کړی دی د خټې نه او پیریان پیدا دي د خالص لمبې د اور نه. اوس د انسان تخلیق چې دی الله پاک د څلور قسمه څیزونو نه کړی. دا جسم عنصري د انسان چې کوم ستاسو دی دا د څلور قسمه څیزونو نه پیدا دی. خاوره، اور، هوا. اندازه کوئ تاسو څلور قسمه څیزونو ته عناصر اربعه وایي. نو څلورم شی اوبه دي. دغه خاوره ده دا په اوبو باندې الله لمده کړه او بیا یې په اور باندې اوچه کړه او په هوا کې ودروله. گویا د آدم علیه السلام جسد اقدس چې دی هغه د څلورو څیزونو نه پیدا دی. خاوره، اور، اوبه او هوا. دې څلورو څیزونو ته عناصر اربعه وایي. نو گویا دا جسم عنصري د انسان چې دی د قرآن کریم په تقاضا دا د څلورو څیزونو نه پیدا دی. بیا د دې خمبیل چې و د دغه خاورې خمبیل 40 کاله پروت و. اوس د دې 40 کالو پته څنګه ولګېده چې د آدم علیه السلام د خاورې خمبیل 40 کاله پروت. واقعه دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه وه او د یو سړي دوست او ډېر جاني دوست دی. په څه خبره د دې دواړو منځ کې اختلاف راغی. چې اختلاف راغی نو د یو دوست قسم وخوړو چې والله لا اکلم معک حین، خدای مې قسمی چې زه به یو حین تا سره خبرې نه کوم. لفظ حین یې ووی. حین څه ورځې چې تېرې شوې سړی پښیمانه شو چې دا خو زما ډېر لوی جاني دوست و او د سره د خبرو نه ما قسم وخوړو زه چېرته صبرېدی شم. که تاسو خیال وکئ په دوستانه کې څنګه چې سړی فراق نشي برداشت کولی نو دغسې بیا په یو سال کې دا چېرته برداشت کولی شي چې زه د سره خبرې نه کوم. او دوست چې که نه دوست اوس زمونږ پاکستان کې خو هغه ورځ یو افسر راته وویل چې زه افسر وم نو خلقو به د واده کارډونه ډېر رالیږل او وایي چې اوس د افسرانو نه لرې شوی یم جمعې په ورځ مې تمه وي خو یو کارډ هم څوک راونه لیږي. نو ما ورته یو شعر ووی. ما شیخ سعدي صاحب وایي چې د معشوقې شونډو مصري ولیدې. نو ما ورته ووی چې دا دې څه کړي؟ وی راته ووی دا شونډې مې ځکه سرې دي چې دا مې د عاشقانو وینې ډکې ډکې پیالې څکلي دي. نو شیخ سعدي وایي چې ما ورته ووی چې ما وی چې دا د عاشقانو وینې هسې فضول ولې تویې؟ وی معشوقې راته وایي چې راته وی شیخ سعدي لرې شه تپوسونه ډېر مه کوه. زمونږ د دې ملک دا رواج دی
چې معشوقې د عاشقانو وینې څکي. نو ما وی ماما ته په پاکستان کې اوسېږي. پاکستان رواج دا دی چې د منصب په اقتدار او په کرسۍ ناستې دنیا به درنه ګیر چاپېر کېږي او صاحبه چې تې لرې شي کوڅه ډب به درنه جوړي. خدای په راستۍ که څوک در باندې سلام ووایي اوی ویل والله ستا دې خبرې زما اړه تاپي لکومان دا حقیقت دی. نو عرض مې دا وکړو چې خبره زه د دوستۍ کومه. زمونږ په دې ملک کې دوست خو شته نه که نه، او نه دا خلک په دوستۍ پوهېږي. وایي صحیح چې دا زما دوست دی، یا خط ورته لیکي، انګریزی کې ورته مای ډیر لیکي، یا اردو کې ورته میرے پیارے دوست، یا کنه چې دا ټول که خیالو کې زبانی جمع خرچونه دي، حقیقت نه دی. حقیقت کې دوست معنا دا ده چې تا به هر وخت سر په تلی کې د هغه دپاره ایښی. دوست وی دی. دوست سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولاړ دی او سعد بن ابی وقاص جنگی کی لګیا دی او داسې حملې کوي چې حمله کې ته به وایې چې د بدن بوس پاش پاش. نو پیغمبر ورمنډه کړه او په دې ملا یې وټپولو، ورته یې وویل چې ارمې یا ابا سعد فداک ابي و امي. ابا سعد اوله زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. اوس دا شرافت په ټول امت کې الله پاک ابو سعد ته ورکړی و. سعد ته یې وویل چې تا ولې داسې حملې کولې؟ هغه ویل ښه زما محبوب دې ولاړي، په هغه دې دغه شو ګزارونه کېږي او زه دې داسې حمله کوم چې ځان دې بچ کوم او بل دې وهم. نه، زه به داسې حمله کوم چې ټولو نه مخکې زه قربان شم. نو پیغمبر چې چاته وایي چې ارمې یا ابا سعد فداک ابي و امي، زما مور او پلار دې تا نه قربان شي. تاسو خیال رانی. نو عرض مې دا و چې دوست خو زمونږ ملک کې شته هم نه، زه خو خپل ځاني خفه نه شئ د دې قایل هم نه یم. زه خپله هم د دې اهل نه یم او څوک راته اهل ښکاري هم. مولانا تانوي رحمت الله علیه لیکلي دي چې یو دوست د بل دوست کور ته ورغی، د شپې دروازه ورته وټکو، څوک د فلانې دوست دی راغلی، او په منډه راووتو، ورته خدمت وی یو 200 روپۍ مې پکار دی. وی ښه بس منډې کې 200 روپۍ راوړې ولی ورکې او رخصت شو. بیا اوس په جړا کور ته را روان دی. نو ښځه ورته وایي چې خدای دې ورک کا چې په پیسو پسې جاړې خو نه به دې ورکولې. خدای دا پوه شوه چې دا سړی جوړ دی 200 روپو پسې جاړي. هغې ورته ویل ښځې په خدای قسم که په پیسو پسې جاړم په دې چې زما دوست ته د 200 روپو ضرورت و، زه ترې نو خبر نه وم چې زه ترې خبر وای چې دا پیسې مې کور ته وروړی وې. نن سبا خو ته چاله 200 روپۍ یا 2000 روپۍ یا 3000 روپۍ قرض ورکه او هغه سره لکونه راشي، بیا به په درکول وړو نه کېږي، او نه به ستا دروازې ته بیا راشي چې اوس ما سره راغلي دي څه دې په کار دي. اوس خو پیسې چاله قرض ورکه، بیا غټ کوتک هم ورکوله چې کله مې غوښتې په دا مضمون مې ووایه چې مړم شم ورپسې. تاسو خیال راغی. مولانا وایي د دې زمانې دا یاران داسې دي لکه د انارو باغ چې د انارو باغ له چې ورننوځې تک سا سره ګلونه پکې ډېر ښایسته ښایسته وي، خو چې په ډول باغ کې وګرځي بوی به تې در نه شي. د انارو ګل ښایسته ډېر دی خو بوی پکې نشته. نو زمونږ د زمانې خلک دا د انارو ګلونه دي، وي ډېر ښایسته خو بوی پکې نه وي، لواړی غوا دي پای پکې نه وي، په ډول ځان خرڅوي. بهرحال ما د پې تاسو ښه پوهېږئ په دې خبرو. سړي سره دا فکر شو چې زما دا دوست دی او ما قسم خوړلی نه چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. اوس مسئلې تپوس کومه چې دا قسم هم پوره شي او د دوست سره خبرې روانې شي. راغی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه
ورته وی صاحب یو مسلې تپوس کو زما دا دوست ته او ما ته قسم خوړلی دی چې زه به تا سره یو حین خبرې نه کوم. صدیق اکبر ورته وفرمایل چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه بیا به کې. تو 40 کاله راغی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه. حضرت عثمان ته وی چې داسې قسم نه خوړلی دی چې تا سره به زه یو حین خبرې نه کوم. حضرت عثمان ورته وی چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه. سړی لیونی شو. رامنډی کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وی صاحب دغسې قسم نه خوړلی چې یو حین به در سره خبرې نه کوم. عمر فاروق ورته وی زه تر ماښامه ورسره مه کوه بیا کوه. سړی خوشحال خو شو. وړکې خیال وکړو چې راشه پیغمبر نه تپوس وکړه که تر ماښام نه هم لږ خبره مخکې. پیغمبر ته راغی وی یا رسول الله قسم مې خوړلی د خپل دوست سره د خبرو نه چې لا اکلم معک حینا. پیغمبر ورته وفرمایل چا نه دې تپوس کړی دی؟ ابوبکر نه مې تپوس وکړو هغه دا راته وویل. عثمان نه مې تپوس وکړو چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه. عمر نه مې تپوس وکړو هغه ویل چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه. پیغمبر نه هم دې مسلې خوند ورکړ. وی ورشه دې درې واړو ته اواز که. درې واړه یې راوغوښت. ابوبکر صدیق ته وی چې تا سره څه دلیل دی چې تا ورته وی چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه. هغه ورته صاحب ما سره دلیل دی د خدای قرآن. قرآن کې وی قرآن کې وایه. ورته وی هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. الله فرمایي راغلی و په انسان یو زمانہ لم یکن شیئا مذکورا، داسې وخت چې هیڅ شی نه و یو د انسان خنبیر پروت. دې حین نه دلته هغه 40 کاله خنبور مراد دی د آدم علیه الصلاة والسلام. دې حین نه نو ما ځکه ورته وایي چې 40 کاله ورسره خبرې مه کوه. دا دومره قصه مې درته دې پورې وکړه چې د انسان خنبور چې څه وخت کې جوړ شو 40 کاله پروت. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ٹھیک. عثمان ذی النورین ته وایي تا سره څه دلیل و چې تا ورته ویل چې تر مرګه ورسره خبرې مه کوه. ورته صاحب ما سره دلیل د خدای قرآن. وایه وی الله فرمایي چې ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین. آدم علیه السلام چې د جنت نه بهر شو نو الله ورته وویل چې تاسو دپاره په ځمکه کې ځای د قرار او د نفع اخیستو د الی حین تر مرګه پورې. نو دې حین نه تر مرګه پورې وخت مراد دی. نو د قسم هم د حین نه خوړلی و. ما ځکه ورته وی چې یو حین خبرې ورسره. سردار کونینو فرمایل چې ٹھیک تم ٹھیک وایي. عمر فاروق ته وایي چې تا سره څه دلیل و چې داسې په لانډو پې راتاو شي چې تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه بیا کوه. هغه وی جی ما سره دلیل هم د خدای قرآن دی. ما سره دلیل شي. وی وایه وی الله قرآن کې وایي چې فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. پاکی دا الله لرا په وخت د سبا او په وخت د ماښام. نو دې آیات کې د حین نه تر ماښامه پورې وخت مراد. نو ما ځکه درته وایي چې تر ماښامه مه کوه بیا کوه. سردار کونینو فرمایل چې زما فتوم د حضرت عمر په قول ده. زه بچیا تر ماښامه ورسره خبرې مه کوه او بیا ورسره وه. تاسو خیال راکړئ. عرض مې دا و چې حین نفس په قرآن کې چې راغلی دی په هر عدد باندې فټ کېږي. ځکه چې قرآن یو کتاب بحر بے پایان. بحر بے پایان دا مانا چې تر قیامت پورې به دې کتاب نه
اشارتن کنایتن دلالتن اقتضاءن مسائل رولی او خلاصیگی بنا کتاسو عزیزانو فقه و کتا فقه چاکه چه صلور مذہب دی امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام حنبل دی فقهاو چې د قرآن کریم نه کم استخراج د مسائلو په اشاره او په دلالت او په اقتضا او په تقاضا باندې کړی دی عقل به حیران شي چې دا فقهي جزیات دی مجتهد د قرآن د کم آیات نه معلومه کړي او آیات بدر یا دی فقیر دا جزیات د حدیث کم روایات نه معلومه کړي ده حدیث بدر دا خو چونکې ویو عظیم بحر دی قرآن او حدیث اوس بیا خبره ده چې په پاکستان کې قرآن نه دی پاتې او حدیث نه دی قرآن کې پاکستان کې قرآن نه دا شی جوړ شو لکه بیګا به تاسو کتلی ما سره خپله الحمدلله ټلویزیون نشته او خدای دې راکوي هم نه چا سره چې دي دا دې خدای وسوځوي سټیشن دې خدای وسوځوي بیګا صدر ضیاء الحق به ټي دمانو ته انعام ورکولو دا د اسلام علم بردار او د اسلام ټیکدار بیګا د ټي دمانو ته انعام ورکولو نو د ټلویزیون دمانو ته انعام چې ورکولو نو د هغې افتتاح په قرآن کړې ده بیګا دا بیګانۍ خبره اولې دا سورت رحمان وی الله دې تباہ و برباد کی دغه ملیان الله دې دوی هلاک کی او خدای دې دوی په فالجو والے کی چې دومره خو سوچ وکړئ تاسو خدای هلاک که چې هلاک شئ د صدر په غیږ کې خو کېنه غیږ کې نه چې خولې نه مې اوس څه بل څه وځي په هر څه یې کېنه اور دې وران شه خو دومره خو سوچ وکړه که نه چې دا د څه شي افتتاح په ما کوي چې دلته زه قرآن وایم نو هلته نه ټي د ډمانو افتتاح په قرآن وکړه هلته ورپسې ډلې رالې بیا دا به تاسو کتلي ځکه چې دا خو مبارک کار دی بیا د جمعې په شپه خو په پاکستان کې چې څومره د جمعې شپه د لعنت شپه ده دومره د په مخ د ځمکه بله شپه د لعنت چېرته دی دا ستا ملک شو دا هغه ملک دی چې په چا کې صدر نواله تر اسمبلی پورې او اسمبلی نواله تر وزیرانو پورې ټوله ورځ لګیا اسلام یو وزیر اعظم یې جوړ کړی نه دی چې جوړنجو هغه هم چې اسلام دا به په داسې ګوډاګی دی لکه پخوا به چې باران نه ودرېدو دې ښځو به ګوډاګي جوړ کړه ویل بهله ګوډاګی ځوړند کړي چې دا باران ودرېږي دا هغه د ښځو ګوډاګی دا یې وزیر اعظم کړی دی او دویم لګیا اسلام په صوبایي اسمبلی نمبر اسلام دی چې راپاڅي اسلام تاسو ټول قوم وایئ چې لعنت شه در باندې دا ستا اسلام دا دی چې د ټي وي کنجرانو له دې انعام ورکولو او افتتاح دی په قرآن د پېښور ټلویزیون افتتاح چې کېده پېښور کې پته ولګوئ چې د دې د قرآن تلاوت چا کړی هغه ملا د قرآن تلاوت کړی چې موږ د روژې او د اختر فیصله وکړو او هغه د حکومت ملا وایي دا یو سوشل پیشن دی حکومت له مشکلات پیدا کوي د داسې حکومت خو گردن پرې کول پکار دی چې په کوم حکومت کې قرآن دومره شرمېدلی کتاب قرآن دې نه راغلی دی چې د ټلویزیون د ډمانو اوس بېله خبره تاسو وګورئ زموږ د ملک کې کپړې چې څوک جوړوي هغې ته جولا وایي او لندن کې چې څوک کپړې جوړوي هغې ته
انجینیر وای زمون دې ملک دا غریبان ډولکی والا چې دي ته مونږ ډمان وای هلکه ډم دی دا ډم دی اوس په پولیس کې چې کوم دغه ډولکی غږوي هغې ته بینډ باجه وای په بارډر کې چې بینډ عام معززین دي په ټي وي کې چې دا کنجران کم راځي دې ته فنکاران وای دلته زمونږ د بالا مغه کې حسین او ارامین باجه غږوي د دې ځای دی ما ته پته نه وه دکان ته راغلی ګوله ښه ما لکه ته څه کار کې وی جدي زه فنکار یم زه پوه نه شوم ما فنکار خو ډېر قسم کېدی شي چې لاړم ما ته ملګري دا ډم دی غلی باجه غږوي پرېږدو ما ته یو دفعه دوی تېر ایستم وای فنکار به څه معزز شي ته وایي اوس دا د ټي وي ډمان دا فنکاران دي دوی ته ډمان نه شي که په ټي وي ګډېږي فنکار دی که په دبلې غږوي فنکار دی که په باجه غږوي فنکار دی هغې نه زمونږ امیر المؤمنین انعامونه ورکړه چې تاسو قوم ډېر خوشحال ساتلی دی او دا قوم ډېر خوشحاله دی تاسو ورته غزلې ښې وایئ ډرامې ورته ښې کوئ دبلې ورته ښې غږوي دا زمونږ ملک اوس کیا به څه چې افتتاح د کنجرتون ملا کول شروع کی هغه قوم کې به اسلام کم ځای پاتې کېږي به څه که جشن خیبر ولري ختم په ماو کې او بیا وروستو پکې څه کېږي ټي وي سټیشن جوړ کې افتتاح په ماو په قرآنو کې انا لله و انا نن ستا ملک قرآن نه دا شی جوړ دا ملک به تباه کېږي نه دا ملک به غر کېږي نه اوس تاسو ټوپونه وایي راجیو ګاندي درته فوجونه اچولي دي راجیو ګاندي فوجونه اچول نه که راجیو نه یا روس نه بد شي اسماني افت به در باندې